یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي نن سبا خلک دغه میوه‌یي چلم څکوي، د دغه څه حکم دی؟ نو محترمه، دغه ستا په شان باندې بعضې مسلمانانو دغه پوښتنه راستولې ده چې ورځ په ورځ دغه د میوه‌یي چلم مینوال زیاتېږي، کشرانو، ځوانانو، حتی سپین ږیري و مشران و ښه خلک پاخته دي او پاخته کېږي. نو محترمه، اول خو به دا خبره وکړو چې دغه کار عبث دی. نو هر عبث کار کول دا حرام دی، جایز نه دی. او بله خبره دا ده چې دغه مواد چې دوی په چلم کې څکوي خوند خو د میوې کوي، خو اما د دې حقیقت هم معلوم نه دی چې دغه مواد نو د څه څخه جوړیږي. نو د دغه مبهموالي په خاطر، د دغه شبهې په خاطر باندې هم د دغه میوه‌یي چلم څکول جواز نه لري. او بله خبره دا ده چې د وجود تاوان دی، وجود ته تاوان کوي. خوند خو کوي، خو دغه انسان ته تاوان کوي. دا چې دود په خوله نه باسي و راباسي، دود دی چې د هر شي وي، نو د انسان سږو ته چې داخل شي خامخا انسان ته تاوان کوي. نو لحاظه دغه عمل مکروه دی، مکروه داخل په ګناه کې دی. او بل تاوان دا دی چې دغه کم څوک چې څکوي دوامدار، هغه په روږدېږي، معتاد کېږي. نو دا چې هره ورځ څکوي یا هره شپه څکوي، د میلمنو سره یې څکوي، نو دغه اوس یې لا معتاد یې. دا اوس چې دی د زړه رغبت ورته کېږي، خوند درکوي، په بار بار یې څکوي، نو دا اوس لا په روږ شوی. نن سبا خلک وایي چې د کور خاوند یې هم څکوي، میلمنو ته یې هم راباسي، په اکثرو کوټو کې وي، په میلمستون کې ایښی وي. او بل تاوان د دغه میوه‌یي چلم د څکولو دا دی چې دغه مشران یې د دې کشرانو په مخ کې څکوي. نو دا چې بابا پیپ په خوله کې ورکړی دی او دود کشوي، دا کشران ورته ناست نو دا بیا څنګه په نشو باندې اخته نشي. دا د بې باکۍ و د لاوبالۍ سبب ګرځي خپل د اولاد. نو دا چې بابا د میوې چلم ایښی دی څکوي، نو سبا خو زامن کېدای شي چې د چرسو، د تنباکو، د نورو شیانو چلم ته میلان و رغبت وکړي. نو لحاظه دغه کار عبث دی، هر عبث کار کول دا حرام دی، مکروه عمل دی، مکروه داخل په ګناه کې دی. باید هر مسلمان د دې څخه ځان وساتي. والسلام علیکم. ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو، زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.